هر یو اعشاري جوړه یو بل سره پرتله کوو. دلته تاسې ګورئ چې 0.1 دی، یعنی د دې په لسمه خانه کې یوازې یو ده. دا د یو ضرب د یو پر لس یا یو پر لس معنی ورکوي. دلته د دې په لسمه خانه کې چې نسته 0 دی، خو په سلمه خانه کې 7 ده، یعنی دا د 7 ضرب د یو پر سل، صحیح ده، یا هم د 7 پر سل معنی ورکوي. اوس د دې لپاره چې دا پرتله کو څه کوو، د لس او د سل په منځ کې السیم پیدا کوو چې موږ پوهیږو دا څه شی ده، دا لس ده. نو لس هم په صورت کې او هم مخرج کې د دې کسر ضرب کوو، دا کیږي لس پر سلو او دا کیږي 7 پر سلو. تاسې پوهیږئ چې داسې کسرونو کې چې مخرجونه یو شان وي، تر ټولو لوی کسر هماغه ده چې لوی صورت ولري. نو لس پر سلو چې دی لوی ده، چې دلته 0.1 ده. همداسې راځو دویم مثال ته. دلته تاسې ګورئ چې د دې په لسمه او سلمه خانه کې چې نسته، په زرمه خانه کې چې یو پر زر موږ ورته ویلی سو 9 ده، او یو پر لس زرمه خانه کې چې ده 3 ده. نو موږ دا دغسې لیکلی سو چې دغه 9 پر زر جمع ده 3 پر لس زره ده. اوس د دې لپاره چې دا صحیح جمع او مقایسه سي یو بل سره، موږ کولی سو چې دغه د نوي خانه چې ده، چې یعنی دقیق نوي خانه نه، یعنی زرمه خانه چې 9 پکې ده، دا کولی سو چې په لسو باندې ضرب کړو چې مخرج یې د دغه لس زرو سره یو شان سي. دلته هم لس ضربولی سو، دلته هم لس. دغه لس په دوی کې کوم توپیر نه راولي، ځکه چې لس په لس باندې خلاصیږي او یو پاتې کیږي. نو دا کیږي 90 پر لس زره جمع ده 3 پر لس زره. د دې ځای دا کیږي 93 پر لس زره. دا خو لومړی کسر سو. دویم کسر ته تاسې ګورئ چې دا 0.1 دی، یعنی د یو پر لس معنی ورکوي. دې لپاره چې دغه یو پر لس د دغه کسر سره مقایسه سي، نو د دې صورت او مخرج یې په سلو کې ضرب کوو. په سلو کې ضرب کوو، دغه سل دی. سلو کې ضرب کوو، نو دا څه شی کیږي؟ سل پر لس زره. اوس تاسې ګورئ چې د یو صورت سل ده او د بل 93 ده، مخرجونه یو شان دي. نو 93 لوی دی که سل؟ البته چې سل لوی ده. نو ویلی سو چې سل پر لس زره لوی ده، او همداسې د 0.009 او د 0.1 په منځ کې 0.1 چې ده لوی ده. همداسې راځو دلته 0.8 یعنی د دې په لسمه خانه کې شپږ ده، دا یو پر لس خانه ده یا یو لسم خانه ده، چې دلته د شپږ پر لس په موږ لیکلی سو. او دلته چې ده د دې په سلمه خانه کې شپږ ده، د دې په یو په سلمه خانه کې شپږ ده، یعنی شپږ پر سل ده. اوس د دې لپاره چې دا مقایسه سي، موږ کولی سو د دوی په السیم باندې، د سل او د لس په السیم باندې د دې صورت او مخرج ضرب کو چې هغه خپله لس ده. نو د دې ځای زموږ لاس ته 80 پر سل راځي، او دلته چې دي شپږ پر سل دي، مخرجونه سره یو شان دي. تر ټولو لوی صورت د 80 پر سل ده. نو ویلی سو چې 0.8 د 0.08 څخه لوی عدد ده. همداسې راځو وروستني عدد ته. په دې عدد کې هم موږ په لسمه خانه کې 3 لرو، چې دا کیږي 3 پر لس، او دلته دا چې دی په سلمه خانه کې شپږ ده، یعنی دا شپږ پر سل کیږي. ځکه تاسې په معنا پوهیږئ، دا د شپږ ضرب د یو پر سل معنا ورکوي. همداسې دې نور کې هم داسې ده. اوس څه کوو؟ اوس د دې دغه صورت او مخرج په لسو کې ضرب کوو، چې دا کیږي 10 پر سلو، او دا کیږي شپږ پر سلو. تاسې دلته پوهیږئ چې دغه 10 پر سل نظر شپږ پر سل ته یو لوی کسر دی. نو ویلی سو چې دغه 0.3 هم د 0.08 څخه لوی عدد دی.